سلامونه ګرانو لیدونکو، نن به مو یوه ډیره مهمه پوښتنه ځواب کړو. نورمال انسان څوک دی او کومې ځانګړنې لري؟ په ظاهره دا ساده پوښتنه ده، خو که ژوره کتنه ورته وکړو نو پوهیږو چې نورمال والی یوازې د بدن جوړښت نه دی. دا یوه مجموعه ده د بدن، ذهن او ټولنیز ژوند ترمنځ توازن. همدا موضوع مې په دې ویډیو کې درته راخیستې. لومړی راځئ د یو نورمال انسان فزیکي ځانګړنو ته وګورو. یو نورمال انسان داسې بدن لري چې د ورځني کار لپاره کافي انرژي ولري، نه ډېر ستړی وي نه هم بې حوصلې. د خوب نظام یې منظم وي، یعنې شپه کې لږ تر لږه 7 ساعته خوب کوي. د هغه خوراک متوازن وي، نه ډېر غوړ او نه ډېر خواږه خوري. د پوستکي رنګ، د سترګو حالت، د غاښونو پاکوالی او د بدن بوی هم ښیي چې بدن یې له دننه روغ دی. همداراز یو نورمال انسان وخت پر وخت فزیکی تمرین کوي، که چټک مزل وي یا هم بل سپورت. راځئ اوس رواني اړخ ته لاړ شو. یو انسان که ظاهرا روغ ښکاري خو که ذهني آرام نه وي نو هغه توازن نه لري. رواني روغتیا دا معنا لري چې انسان باید د فشار، غم یا اضطراب سره مقابله کولی شي. هغه باید خپل احساسات وپیژني، پوه شي چې کله غوسه دی، کله خپه او کله خوشحاله، او دا احساسات باید کنټرول هم کړای شي. یو نورمال انسان منفي فکرونو ته اجازه نه ورکوي چې پر ژوند یې واک واخلي. د ژوند لپاره هدف لري، هیله لري او له نورو سره اړیکې جوړول خوښوي. همداراز یو متوازن ذهن لرونکی انسان د ځان پر ارزښت باور لري او نورو ته هم ارزښت ورکوي. انسان یو ټولنیز مخلوق دی. یو نورمال انسان یوازې نه وي، بلکې له کورنۍ، ملګرو او ټولنې سره اړیکې لري. هغه درناوی لري، خبرې کول او اورېدل یې زده وي او د نورو احساساتو ته پاملرنه کوي. که څوک له هغه مرسته وغواړي، حاضره مرسته کوي، او که خپله اړتیا ولري له شرم پرته مرسته غواړي. همداراز یو نورمال انسان د ټولنې اصولو ته غاړه ږدي، که دا د نظم، پاکوالي او اخلاقو برخه کې وي. هغه دروغ نه وایي، نه دوکه کوي او نه نورو ته ضرر رسوي. نو که ته دا ټولې نښې لرې، ښه خوراک، ښه خوب، ښه مزاج او ښې اړیکې، نو ته یو متوازن او نورمال انسان یې. خو که احساس کوي چې په کوم ځای کې کمزوري لرې، اندېښنه مه کوه. نورمالوالی یوه کامله نمونه نه ده، بلکې دا یو کوشش دی. دا چې هره ورځ ښه شو، متوازن شو او له ژوند نه خوند واخلو. د ژوند اصل همدا دی: زده کړه، پرمختګ او توازن. هیله لرم دې ویډیو در سره مرسته کړې وي. سبسکرایب او لایک مه هېروئ او خپل نظر هم ولیکئ. تر بلې ویډیو مو الله مل شه.